روایت کتابا ہسی شانا چی پیدا کا ابراہیم خلیل سبحانا پخلعت نبوتی مشرف کا او ہر ساعتی عبادت کرود رحمانا پا اتم اشپاد دی میاشت محراب کی پریشان شواب دعا کی لگ زمانا خوب ولد پسری پاس ولارو یوم لخست صورت گل پشانا اسماعیل وہ بغد غیق کلکنی ولی ویل وارز استاز الرحمن اسماعیل وہ بغیق کلکنی ولی ویل وارز استاز الرحمن اسماعیل قربانی محلت چمکڑا شوی دے پتا پدا سشانا پلرزان و پحیبت پیدار خلیل شو آو دے مخرنگی شو تغل کزافرانا پنہ مشپا چیسترگی شلی پٹی بیا دوباری ولد خوب پحسی شانا پلس مشپا دعیچی پریشانی شوا بیا ولاد ملک و امرد سبحانا پڑیر زور او پدہشت و سر ولادو ویل وایم درتا امرد رحمانا دادریم زلد جزر عظمتانا او درتا اورم دپاک اللہ فرمانا پتندی اکڑا شروع بہنی باندی زر شپا صدا پلوی دکڑا قربان ابراہیم وی پسرسترگو ایمنما او پہیبت پاسی دے ٹول وجود لرزانا ابراہیم وی پسرسترگو ایمنما پہیبت پاسی دے ٹول وجود لرزانا کورتلاڑ پتلوار بی بی توائی او اسماعیل تسترگی تور اکڑ خشانا توری زلفی اوز دید کرخی گو منظر او خیجابی ورطور پلوش کرانن زمان دیواد زلفی پشانی بی بی جوڑ کر او ابراہیم ما پسی راز جانا ویل پیاستا او چاڑرا وخلزویا او پکار دوارا او زمادین زمانا بی بی اوی چاڑ پیاستا سکویت او اسماعیل کمخوات پیائی کڑ بیانا ابراہیم اسماعیل پل دوس لبیائی او مل مستیادن پماد پاک سبحانا بی بی اوین دیر خدات وارا لارشی او اسماعیل بیا پیر تزر کرارا روانا دی معشوق دی بیلمانا خفقی زهم نلرم طاقات پوست اجرانا اسماعیل چاڑ پلاس پیاست پغاڑا او مخی پلار ورپسی زوی شلو روان
اسماعیل تری تپوسو نکرل پلاری بابا جانا چرتزو پداس شانا ابراہیم بچی آزما دوست دے او دہغ زیارت لتا بیائی قربان اسماعیل معشوم حلقو دپرسش کرو ویلکم زیکی دستا دی دوست مکانا ابراہیم ای بچی آزما دوست او منزہ دے ہم رکور ہم لمکانا دوست زما ہرگز تو عام نخری ای زویا او نکینی دچا سرا پدسترخانا چی خبر شیطان لعن شو پدوی باندی او چی کوئی ندے اسماعیل پہال نزانا پا صورت سڑی زرائے دیوڑان دی فرصت پیامد شیطان ہم زمانا آورتوائی اسماعیلات سکوئی چتابلار کم خاطب آئی کم مکان اسماعیل وی ما زیارت دوسلب آئی شیطان وی خبر خونی پہال دی زانا او قسم دے پخدے چتا وجنی پی الحال نیت کڑے استابلار تخت پدانا اسماعیل وی تا دی چرتا ورید لی چپلار روی دیخ بل وجلے کم زمانا او ذریع وی بابا جان لگدریگا او یو تپوس کرم زلتا حال کڑ بیانا تر اختیام آوجنوی تر اختیام آوجنو صلا نبی ما دلت یو سڑے دیوائی پداشانا ابراہیم وی زمان استر کتورا او اعتبار مکردا دیلعن شیطانا ابراہیم وی اے زمان استر کتورا شیطانا او زوی ہمیش روی دی پلار دی زڑگی سر او کم سڑے دی چی وجلے دی خبل زانا اسماعیل خوشاد شوی بابا جانا او ما ہموی چی پلار مشفق وی دیر بیشانا ہے افسوس دے چی معشوق مرگ لروان دے او اس خبر دے پحال باندے دے زانا نو کلا یوچ کلا پلس وائی پلاری او پر ہر دے پلار دوڑے مال کی ہر آنا چندز دے شو ابراہیم دے غرلمتا او حال طول کو اسماعیل تور عیانا ویلی اوش دی خبرم دی زڑگی سرا او مامور کڑیم پسباستا سبحانا دی خدای امر دی محلت مکڑا بچیا او پتلوار سر سبال کرو اس پلزانا نو سر پر شکر پر سنا باندی فی الحال شو او پلے موئی امانا طرف فرمانا ویلی دریغا چی دی کور وی حال ویلے او چی لمورا پر رخصت وی را روانا ابراہیم وی کدی مور وی خبردارا
اسماعیل وی بابا جان وکړه ماتا او زه یو څو وصیتونه کړم بیان می باید چې وصیت باندې عمل کړی او په شیرین گفتار وکړو دا فرمان اول دا چې ټیک می وتاړه پیلاس او چې ونه مزیګم ویریګم له سبحان دویم تا چاړ تیر کړه بابا جانا چې راکاږي قوت ټول سر کړه دې ځان چې ونه کړي غم ساز ما زروزي او ادا شي په تلوار د رب فرمان دریم تا چې ځان سنبال کړه چې په وینو رنگین نشي پیغمبر عالی شان څلورم تا چې پړ مخې می حلال کړه او مخامخ برات ټیک نکړ خپل ځان پنځم تا چې می کمیس ول وباسا چې رنگین نشي په وینو بیا چې لاړ شي کور ته مور له زما ورکړه او چې په بوی وبایي لږ زمانه شپږم دا چې وایه زوی دې سلام ډېر وي بیا برا نشي هرګز په دا جهان مخکې لاړ حاکم لستا شفاعت غواړي او تا بخلاص کړي زره کړه خفقان چې فارغ له وصیت اسماعیل شو او ابراهیم وی ټول به وکړم په خوشان ملای وتړل ځانې ښه سنبال کړو او بیا ستې واخیسته په امر د رحمان اسماعیل سملاو په مخدم زکی او لاس سپی وتړل کلک په خشان بیا یو ویست قمیص ترې په تلوار او پاک صورت ځلید د لمر په شان چاړې واخیسته په کاڼي ختیره کړه او چې د خولې بسرې تلل د اور په شان لاړ په سر د اسماعیل د پاسه ودرېد او چاړې وویسته په لاس جلاد په شان ږیره سپینه سر تور لاس په دعا شو او سیلاب اوښکې په مخ باندې روان ټول وجود یې رپېده لکه د پاڼې او زړه یې سوی و لمبو کې د هجران قوي تنې لکه دوک په شان نری شو او په مخ یوړو غم د زوی خپل په ارمان په دنیا کې دینه زیاته سختي نشته او چې څوک وژني په خپل لاس پیدا لزان اسماعیل چې پریواته په مخدم زکا تا به وی چې نور دې پروت په دا مکان د ګلاب ګلو وزمکا وړېدلې او خوشبوئی ډېره تر یاسمین سنبل ریحان سر تور لاس په دعا وی ابراهیم رحم وکړې په صورت یمنا توان کمانی سے په کردار د خپل عمل او اسماعیل خدای معشوق کړې احسان ګناه لري معشوق دې ډېر وړوکی او رحم
کړي په نوم لري رحمان اسماعیل وی ای خالقا ذوالجلال زما پلار ته صبر ورکړي نن زمان بیا یو وی بابا جان کړه تلوار او ما حلال کړه بیا حلال جاړ خپل ځان چاړ زرا کاغم کا وتاخیر ډیر ویری کمال قهرت سبحان ابراهیم زرغت شو چاړ پلاس او ویل ربا توفیق را کړی ناتوان څو څوارې تند مبارک ګل کړو او ویل خدای کړي پاس په امتحان ویل نو درېږي چې زما زګرا او نو درېږي چې دې تند کړم یو آن ډېر بغوي کته خدای کړي قبول تماشومي زسپینګریم بشان چاړې کې خوا په پرې د اسماعیل غلغل شوا په عالم د درس جهان زلزل شوا په مطبق د مزکو لړزان راغل هم غرنا اسمان لهیبتا ټولې ونې شوې نسکوري او له هوا را پریوت واړه مرغان ملائک د واړه اسمانونو لړزېدل ډېر رمال خفقان سرې کې خو په سجده باندې خالق تا او شفاعت دوی غوښل پاک سبحان په افسوس بوین ټول غن خدایا او اسماعیل پزمک پروت ګل پشان ابراهیم د چاړ په مریخي او ذبح کیږي ستا په حکم په فرمان خدای وجه پیغمبر یو پیغمبر بل عفو کړي درته ډېر شلو عاجزان حکم راغی په چړې چې خبردار شه او چې زما حبیب غسل کړي نن زمان ابراهیم چاړ جو زل پرې راغلا او غسې نکړو امر نو د رحمان اسماعیل وی بابا جانا زور اسماعیل وی ای بابا زور نکړې ولې او اسماعیل وی ای بابا زور نکوي ته ابراهیم راخ پټول قوت دې ځان یو وخت د اسماعیل کنډو نکړو او لډر زور چاړ شولندې پشان ابراهیم لډیر راز فکباندی وشتل چاړ زر شول گویا وی ویل چې ابراهیم د نمرودور او چې تنسوی وجا څوکړه بیان ابراهیم وی حکم نو شوی خدایا اور بسر سوی مبی فرمان چړې وی پور حکم یو سلا خبردار شچړی او وختې پرې نکړي او استاد لاندې زما پروت کولې جانا ز بدن
یو خپل دوست پیدا کوما او نوم به پاک محمد آخر زمان بیا جبریل ته حکم وکړو رب جلیل او چې بیا زرګډولې پدان اسماعیل دی پریدی دا دکړ حلال او ورکو مدا فدیا د خپل جانان ورتوایا ست رحمت دی پتا سو او ډیر راضی شو تاسو دواړو سبحان خپل دیدار بدل درکړي آخرت کې نعمتونه به نصیب کړي بے پایان دا زمیختو وکړو پتا سو باندې او پر اختیار او تصدیق دوستان جبرائیل گډورې را وسل جنتا او ابراهیم ته کړو حاضر هغه زمان جبرائیل اسماعیل پرانستل بیاستی او وای اوس کمس په فضل منان ابراهیم هغه گډورې کړو حلال او پلار زوی پورته شو دواړه را روان شکر دی چې اسماعیل بد شول ذبح او هم سنا دی وای هر یو مسلمان کوي ذبح اسماعیل هغه ساعت او را لګلې نوې ګټ خدای مهربان اوس په هر مومن په ذبح د خپل زوی او فکر وکړه څومره سخت کړه آسان ساروي څه دی په بدل د زوی کې راغې او هي ساری غم په دا باندې او